بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. اقرأ بسم ربك الذي خلق. الولا خلق الإنسان من علق. پروردگار په نوم چې هغه ټول مخلوق پیدا کړو. خلق الإنسان من علق. د چکه شوي وینې د ټوټې نه انسان پیدا کړو. اقرأ وربك الأكرم. الولا ستا پروردگار ډېر مهربانه دی. الذي علم بالقلم. چې هغه د قلم په مدد انسان ته علم ور زده کړو. علم الإنسان ما لم يعلم. انسان ته هغه علم ورکړو چې هغه په نه پوهېدو. كلا إن الإنسان ليطغى. بېشکه چې انسان سرکشي کوي. أن رآه استغنى. په دې اساس چې هغه خپل ځان بې نیازه ویني. إن إلى ربك الرجعى. په داسې حال کې چې ورګرځېدل هرومرو هم دا ستا د پروردګار په طرف دي. أرأيت الذي ينهى. ته ګورې هغه څوک چې یو بنده یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم منې کوي. عبدا إذا صلى. کله چې هغه مونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى. تاسو ګمان دی که هغه بنده په سمه لار وي أو أمر بالتقوى. یا د پرهیزګارۍ حکم کوي. أرأيت إن كذب وتولى. تاسو ګمان دی که دا منې کوونکی کس حق دروغ ګڼي او مخ واړوي یعنی ابو جهل. ألم يعلم بأن الله يرى. آیا هغه نه پوهیږي چې د ده کړه الله ویني. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. یقینا که هغه د دغه چلن نه لاس وانخلي نو موږ به یې د ټنډې د ویښتانو نه ونیسو را به یې کاږو. ناسية كاذبة خاطئة. داسې ټنډه چې دروغجنه او ډېر زیات خطاکار دی. فليدع ناديه. پرېږده هغه د خپلې ملاتړ ډلې راوغواړي. سندع الزبانية. موږ به هم د عذاب فرښتې راوغواړو. كلا لا تطعه واسجد واقترب. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. خبردار د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او خپل پروردګار ته نږدې شه. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.